د طالبانو د واکمنۍ 15 کاله پوره کېدو په درشل کې له دوه اټمی ګاونډیانو پاکستان او هند سره د افغانستان اړیکې په دوه بیلو لوري روانې دي. د پاکستان سره هغه اړیکې چې وخت نږدې او ستراتیژیکي بلل کېدي اوس د بې باورۍ سرحدي ترنګلتیا او د وسلوالو فعالیتونو پر سر د متقابلو تورونو تر کچې خراب شوي دي. برعکس له هند سره د طالبانو اړیکې ورو پراخې شوې او نوي سفارتي تعاملات رامنځته کیږي. په ورته وخت کې طالبان لا هم د پراخ نړیوال مشروعیت له ترلاسه کولو سره ستونزې لري. له روسیې پرته تر اوسه هیڅ بل هیواد د طالبانو حکومت په رسمي توګه نه دی پیژندلی. سره له دې کابل له یو شمېر هیوادونو سره فعالې سفارتي اړیکې او تعاملات لري خو لا هم د بشپړ نړیوال رسمیت له ترلاسه کولو لري دي. له پاکستان او هند سره د اړیکو بدلیدونکي وضعیت، د امنیت مسله، د حکومت ولې څرنګواله، بشري حقوقونه او له نړیوال ټولنې سره تعامل به هغه عوامل وي چې د افغانستان راتلونکي نړیوال دریځ بټاکي. 15 کال وروسته د طالبانو لپاره داسې ننګونې یوازې د واک ساتل نه دي بلکې دا د چې آیا دوی کولای شي افغانستان له نړیوال انزوا څخه وباسي او د سیمې او نړۍ په سفارتي نظام کې د یو منل شوي حکومت په توګه ځای ومومي. ستړي مشئ، زه رحمان بودرایم. دا سپړنه ده. نن په دې خبرونه کې په دې موضوع بحث لرو خو لومړی د همکار روح الامن نیازي رپورټ. 15 د اګست 2021 کال طالبان له 20 کلونو وروسته یو ځل بیا کابل ته ننوتل. د ارګ ته د طالبانو د ننوتلو لومړنۍ شیبې دي. طالبان پارک کې درې رنګه ملي بیرغ راکوزوي او د خپل واکمنۍ د بیا پیل اعلان کوي. د جمهوریت چپه کېدو او واک ته د طالبانو له رسېدو سره پاکستان د هغو هیوادونو له ډلې و چې تر ټولو خوښ ښکارېده. تر مخه چې کوم وخت و هغه دغه نه د پاکستان د استخباراتي ادارې د هغه مهال مشر جنرال فیض حمید کابل ته ولاړ او واک ته د طالبانو له رسېدو څو ورځې وروسته د کابل په یوه هوټل کې د چای څښلو پر مهال وویل اندېښنه مه کوئ، هر څه به سم شي. د جنرال فیض حمید انځورونه د کابل له یوه هوټل څخه خپاره شول او دا د اسلام آباد او د طالبانو د اړیکو د هغه مهال د نږدې اړیکو نښه بلل کېده. خو د طالبانو د واکمنۍ 15 کلونو په پوره کېدو سره د دواړو خواو اړیکې په بشپړه توګه بدلې شوي. کابل او اسلام آباد اوس نه یوازې د سیاسي اختلافاتو په سر ستونزه لري بلکې اړیکې تر نښتو، هوایي بریدونو او د پاکستان په خاوره د وسلوالو بریدونو تر ادعاو پورې رسېدلې ده. په دې موده کې پاکستان د کابل په ګډون په ننګرهار، کونړ، پکتیا، پکتیکا، خوست او یو شمېر نورو ولایتونو نږدې 9 ځله خونړي بریدونه وکړل او همداراز شاوخوا 20 ځلې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني عسکرو ترمنځ نښتې وشوې. د پوځي نښتو ترڅنګ له 300 ډېرې ورځې کېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې سوداګریزې او د تګ راتګ لارې بندې دي او هر ډول راکړه ورکړه په ټپه ولاړه ده. د اړیکو تر ټولو لویه ستونزه د ټي ټي پي موضوع ده. اسلام آباد وایي د دوی وسلوال مخالفین په افغانستان کې خوندي مرکزونه لري او له هغه ځایه په پاکستان بریدونه تنظیموي. طالبان بیا دا ادعا ردوي او وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خاوره د بل هیواد په ضد وکارول شي. د اړیکو له خرابېدو سره طالبانو پاکستان ته شا کړه او د دغه هیواد تر ټولو سرسخت سیال هند ته یې مخه کړه. له هند سره اړیکې ورغولې، تازه سوداګري شروع کړه او تګ راتګ پیل شو چې دا چاره د دې سبب شوه د اسلام آباد او کابل اړیکې نور هم ترنګلې شي. خو د جنرال فیض حمید د چای له هغې پیالې تر خونړیو نښتو 15 کلونو کې د کابل او اسلام آباد اړیکو اوږده لاره وهلې ده. خو هغه پاکستان چې د طالبانو بریا یې خپله ستراتیژیکه بریا انګیرله نن د بې باورۍ، تړلو دروازو
او پوځي نښتو تر سیوري لاندې بند پاتې دی. روح الامین یازی، لندن. هم په دې موضوع نن د مېلمنو سره بحث کوو. زموږ مېلمانه دي زمان ستانیزی په کلیفورنیا پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد او شیر حسن په مسکو کې د دولتي پوهنتون استاد. دغه شان موږ سره ملګری کېږي د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد حسین شهید سروردي لږ شیبه کې. محترم ستانیزی صاحب او شیر حسن صاحب، تاسو دواړو ته بخیر راغلی پروګرام کې. ستړي مه شئ. سلامونه. سلامونه دیوی تاسو. تشکر، مهرباني. ستانیزی صاحب، تاسو څخه پوښتنه شروع کوم. د طالبانو سره د پاکستان هغه اړیکې چې یو وخت کې سټریټیژیکي بلل کېدې په بې باورۍ او شخړې بدلې شوې دي. دا په 15 کال کې دا بدلون څنګه ستاسو په اند راغی؟ سلامونه دیوی بیا تاسو ته او تاسو لیدونکو ته. دا د 15 کلو شخړه نه ده. دا په یو لحاظ باندې اقلا د 500 کلو شخړه ده چې له 500 کلو راهیسې پاکستان په هر دلیل باندې د افغانستان په حکومت تورونه لګوي چې د افغانستان د حکومت لخوا په دوی باندې تجاوز کېږي، دوی په خاور باندې دا مسایل مطرح کېږي چې لوغوی نه دوی غواړي چې زیاتره سیاسي بهره برداري وکړي او د دې په خاطر چې دغه شخړې چې دوی ادعا کوي یا د تعرض چې د افغانستان له خاورې نه، نو د هغه د دفاع لپاره ځان ته یو توجیه جوړي، یو استدلال جوړي، یو منطق جوړي چې هغوی د ډیورنډ په کرښه باندې از غدار مزي تیر کیو، لار باندې کیو، د افغانستان اقتصاد غلاند راولي، څو دوی هغه خپل غوښتنې چې لري چې هغه د دوی په نظر باندې د ډیورنډ د کرښې په رسمیت پیژندل دي او د سیاسي پولې او سرحد په شکل سره. دا کار د 15 کلو نه ده. دا 50 کلونه په هر بهانه په هر وسیله باندې پاکستان په فقط په توجیه پسې ګرځي چې هغه خپل مداخله په څه شکل سره توجیه کې چې هغه دوی مشروع ښکاره سي او د افغانستان خلک په حکومتونو په کې معلومات وګڼل سي. سمه ده. بیا د اعظم محترم ستانیزی صاحب ما سره ملګری کېږي د پیښور نه، د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسر ډاکټر حسین شهید سروردي. سروردي صاحب، پروګرام کرتے بخیر راغلی. ډیره مهرباني جی. سروردي صاحب، ستانیزی صاحب په ممکن توګه تاسو لږ ډېر اورېدلی وي. 15 کاله وړاندې د طالبانو سره د پاکستان ډېر ښه تعلقات وو. په رپورټ کې موږ وښودل، خو په مزه تعلقات خرابېدل او اوس په بې باورۍ او شخړو بدل شوي دي. ستاسې په اند په 15 کاله کې داسې څه وشو په کابل کې، اسلام آباد کې چې دا دوستي چې ده په ظاهره په دښمنۍ بدل شوه؟ بنيري صاحب ټولو نول خو ډیره مهرباني. زما چې کوم نور مرګري دي پروګرام کې هغه تم ستړي مشي. ګوري دا اکثر داسې ملکونه خپلو کې آیډنټیټي، شناخت یو شانتي او ډیر زیات تعاون چې دی یو بل نه امید لري چې یو بل سره ډیر زیات تعاون وکړي شي، او بعضی داسې چې دا تعاون ممکن نه. دا یو تیوري د انټرنیشنل ریلیشنز کې زما رور چې کوم کیلیفورنیا یونیورسيټي کې پروفیسور دی، هغه بدی باندې زیات تاسو ته زیات معلومات دي. کنستراکټیویزم موږ دي توایو، هغه دای چې دوه ملکونه دي خپلو کې ډیر زیات یو شانتي دي، مذهب په حساب، نسل په حساب، مختلف کنیکشن په حساب، چې کوم قبایل دی هغه په حساب ډیر زیات نږدې او هغه باوجود هغه خپلو کې تعاون نشي. نو تاسو ګوري چې انډیا ګوري، نو هغه نیپال ډیر خپل یو مثال دی. همدا کشان چې دی تاسو اگر یورپا کې وګوري، چین او سوویت یونین په خوا زمانہ بالکل یو نظریه وا، یو شانتي او هغه خپل منځ کې چې دی نه جوړې دی. ایران عراق ته وګوري کنه چې دا بالکل یو شانتي وو، خو بیا د دې چې دومره وګت چې دی خپلو کې یو جنگ وکړو. نو دی لیا سر دی کنستراکټیویزم پر اړه کې چې کم دلته دا خبره وکم. نو وګوري څنګه طالبان حکومت ته رااله، هغه نه مخکې ډیر شیر او شکر یو بل سره ډیر ځخولې چې د تعلق د پاکستان او د طالبان ډله هغه سات خو حکومت کې نو ډله
لیکن چې څنګه دی حکومت نه لکه هغه شو حکومت نه تیر شو څنګه دی حکومت رااله نو بیا غینه پس خپلو کې چې دی هغه اختلاف رااله چې کم مونږ هریان شو چې دا څنګه دا اختلاف کې دي شي هغه وجه دا چې یو بل غیر چې دی دا پاتې کېدل ممکن نه تاسو ته پته ده دا شی مونږ ته پته ده دا خو بالکل پټ نه دی نو ټول نه غټ مسله چې منځو کې رااله نو هغه تحریک طالبان پاکستان او ټي ټي پی چې مونږ وایو بریفلی او دا مسله دا سه جوړه شو چې پاکستان مسلسل دا وینا کول چې چونکه تاسو خدا سي کسي لکه افغان طالبان چې موږ سره تعلق دومره خولي پاتې شوی دا نو موږ دا غواړو چې دا چې کم دی دا دا دلته پاکستان کې پاتې سوروردي صاحب تاسو وایي چې ستونزه د ټي ټي پی د لاس راغله ما په شروع کې د پښتون ز غواړم شر حسن صاحب نوم وکم بیا ز نور دي کې لاندې چې کوم موضوعات هغه درازم شر حسن صاحب تاسو پان کوم پښتون چې ما د سانجي صاحب او سوروردي صاحب نو کړه تاسو پاند تاسو د څنګه د تعلقات شو کېدل وتا بنونا صاحب مننه تاسو ته قدرمنو د بحث ګډونوالو ته ولیدونکو ته سلامونه وایم خبره اصلا دا هغه د توقعاتو په سطح پورې اړه لري بنونا صاحب زه د دواړو محترمو ویناوالو د خبرو سره موافق یم خو اصلي خبره دا ده چې د پاکستان د اړیکو خرابېدل یوازې د طالبانو سره د خرابېدلو خبره نه ده بلکې د بل هر هغه چا سره ده چې په افغانستان کې د یو قوي مرکزی حاکمیت د جوړېدلو جوګتوب ترلاسه کوي دا یو خبره ده دوم مهم فاکتور د دغه مناسباتو په خرابېدو کې دا دی چې طالبان د خپل جنگ په اوږدو کې چې د بهرانیانو سره او د جمهوریت په وخت کې د جمهوریت حکومت سره کاوه پاکستان تر ټولو نږدې کوربه او ملاتړ کوونکی وو او دغه ملاتړ او دغه احسانونه د دې په خاطر ورسره کول چې قدرت ته د رسیدو په وخت کې به طالبان د پاکستان ډیر ښه اوریدونکي او منونکي وي او هر هغه چې دوی وایي هغه به عملي کوي او د ښاغلي جنرال راتګ دلته کابل ته او د طالبانو د کابینې د جوړښت نه مخکې د استخباراتو د رئیس فیض حمید حضور هلته دا معنی درلودله چې دوی افغانانو ته هم او د پاکستان سیاسي اسټابلیشمنت ته هم عادي ولس ته هم او نړیوالو ته هم وروښيي چې ګویا طالبان د دوی ډیر نږدې خلک او د دوی خپل خلک دي خو د 15 کلو په تیریدو سره نه بلکې د دغه ډیر کم عمر په تیریدو سره آهسته آهسته طالبانو دا ثابت کړ چې دوی افغانان دي او دوی د پاکستان د ټولو اوامرو منلو ته تیار نه دي لدې کبل دوی خپل ملي ګټې لري او دا غي ملي ګټو د ساتلو لپاره به دوی هڅه کوي چې که د پاکستان خوخيږي او کنه په سیمه کې ځان ته شریکان پیدا کی او د خپل ستونزو د حل لار ځان ته ولټي د دغه حل د مستقل لارې د حل د لټولو لپاره چې د دوی هڅه د دې باعث شو چې د پاکستان ناخوښي د دوی څخه شروع شي او بهانه ورته جوړ شي چې ټي ټي پی د عدالت او تاسو زموږ د ورانکارانو سره مرسته کوي او تاسو الته ځای او تور کړی دی کني خو ټي ټي پی په خام په دغه ځای کې موجوده او وسم موجوده ده او الته په دننه کې د پاکستان د سلطنت لاندې تنخوا کې جنگيږي او هغه یو مهرباني یو تاسو یو فالو اپ کوېسچن یو ته پوښتنه لرم درنه پدې کې تاسو ول چې طالبانو ثابت کړل چې هغه افغانان دي او ملي ګټې لري پښتون طالبانو اساسي پان کې ملي ګټې داغو په نظر کې اساسي په نظر کې داغو ملي ګټې سړي زه ډیر تفصیل ته نه زما لک تر لګي دا خبره ثابت کړله چې طالبان د پاکستان دا امر نه مني چې د هند سره د روابطو جوړول باید د پاکستان په خوخه کې دوی خوشاله د هند سره به رابطه لري کنه نه به لري طالبانو په مستقل ډول وکول شو ویل چې کتا سي په لارې بندوي
که تاسو زموږ تجارتي مالونه بندوي، که تاسو ترانزیت زموږ سره نه کوي، که تاسو زموږ مهاجرینو سره بد وضعیت کوي، که تاسو زموږ په سرحد کې مداخله کوي، په ډیورن فرضي کرښه کې مداخله کوي، او تاسو نور داسې کارونه کوي چې هغه د افغانستان د ملي ګټو خلاف دي، نو موږ به د دغه ګټو د ساتلو لپاره ستاسو د مخالف یعنې د هند سره هم وکولای شو چې ډیل وکړو، معامله ورسره وکړو. دا ستاسو پکې غټ کې هند او دا ډېر مهم ټکی دی په دې پوښتنه لرم. سانځي صاحب تاسو نه بشورو کوم هم په دې موضوع باندې وړ ملمنو بیا نظر واخلم. تاسو یاد دي چې هند د طالبانو په لومړۍ دوره کې ښه تعلق نه لره. اوس یو د نړۍ تر ټولو ستر جمهوریت سیکولر هیواد چې دی هغه د مذهبي سختدریزو طالبانو انډیوال شو. دا د دهلی د سیاسي پالیسی چې دا سفارتي پالیسی چې د طالبانو طرف ته ستاسو پان پدی منګ پوکه سانځي سب څنګه بدل شو، څنګه د تاریخوالي نه خوګوالي تراله اسلام آباد تاریخ شو او دلی خوګ شو کابل سره څنګه؟ اول خو د نظر سره زه موافق نه یم چې دلته سیول یا په اصطلاح غیر مذهبي حکومتونه رامنځته شو. په دې منطقه کې موږ هغه حکومتونه درلوده، منتها لږ ورځې چې پاکستان کې د اسکندر مرزا په مقابل کې کودتا وسوله، هغه کودتا د نظامیانو په لاس کې وه. هغه نظامی کودتاګانې ټولې د سی آی ای لخوا نه په ټوله منطقه کې شوې، کریم قاسم په عراق کې او نور ډېر زیات دي. اوس وخت چې په پاکستان کې نظامی قدرت رامنځته شو، هغه نظامی قدرت یوازې او یوازې د سیاسي اسلام د شعار لاندې غوښتل چې ځان ته مشروعیت ورکړي. اوس پاکستان په دغه په خاطر اوس هند البته د کانګرس پارټي په وخت کې بيخي سیول حکومت او نظامیان نو پکې په تدریج سره دغه ټول مذهبي سول، متاسفانه هغه افراطي مذهبي. اوس د مودي حکومت افراطي هندوی حکومت ده، د پاکستان اسلامی حکومت افراطي، افغانستان کې بل اسلامي په بل افراط باندې، ایران کې بل افراط. دغه مذهبي افراط په یو شکل سره رامنځته شو چې اوس دلته موضوع د ترازی چې د دې ترمنځ به پورې څه رقم بافت منځته ورکو. لبل نظره د پاکستان اصلا هند چې په استثناء د مذهب په تفاوت له فرهنګ او له هر څه نظر هند نیمه وچه ده. اوس پاکستانیان باید دغه تفاوت چې دوی یعنی واقعا یو سیاسی فرهنگ له نظر دوی یو هیوادی، یو مختص سیاسی فرهنگ و دود و دستور لري، باید دوی له هند سره ځان متفاوت وساتي. د دغه متفاوت ساتلو په خاطر باندې هر څوک چې د دوی په خواني فرض کړه غواړي افغانستان غواړي چې د دوی په شکل باندې اسلامي سي، نه دا چې موږ په پیړیو مسلمانان. محترم سانځي صاحب او بخاید دي کې د هندوتوا یا د مودي مذهبي کېدل یا افراطي کېدل او د مولا هیبت الله خندا صاحب په واکمنۍ کې طالبانو افراطي کېدل دواړه په ډیفرنٹ یا په مختلف لورو طرف روان مذهبي افراطیت او دا د یو بل سره تاریخي کې نه لري. زه سیاسي پوښتنه کوم، دا زه داسې وکم دا ځل چې هند خپل شل کلنه یا 20 کلنه د افغان طالبانو سره د بیلتون تګلاره د دوستۍ په تګلاره ځکه بدل کړه چې دا د اسلام آباد سره د رقابت دی. د اسلام آباد رقابت چې دی هغه د طالبان سره نږدې کا او دا په دې شکل کې څنګه چې شراسن سے ورته لګي اشاره وکړه، یعنی اسلام آباد او دلی خپل جګړه په کابل کې کوي. موږ په دې ځان په ول غوښتل دا سیده کړ، دا څنګه ده د دې عوامل نور دي. دا چې په اولو کلو کې چې پاکستان ایجاد شو، افغانستان یو فعال بی‌طرفه سیاست درلود. فعال په دې معنی باندې چې ابتکار د عمل په افغانستان کې وو. اوس ابتکار د عمل په افغانستان کې نست، نو ځکه د پاکستان او هند په نسبت باندې د هغه وجزې په استناد باندې چې زما د دښمن زما دوست دی، نو هر یو باید افغانستان استعمال کړي چې د بل هیواد په مقابل کې
او لدې چې په افغانستان کې تر اوسه سیاسي استقرار په واقعي معنا باندې نه ده منځته راغلی، نو ځکه افغانستان استعمالیږي. هند لدې څخه قدرتمنده تاثیر زیاته که څه هم لرې ده. پاکستان د دې خاطر چې په جغرافیه کې نږدې ده، پس د هغوی سیاست افغانستان نشي کېدلی چې په عین وخت کې هم د پاکستان سره جوړ وي او هم له هند سره، د دې په خاطر چې همغه مذهبي تمایلات چې ما هغه ته اشاره وکړه رامنځته شوي دي. اوس ټول هیوادونه یا اکثر هیوادونه د منطقې فقط د مذهب په اساس باندې دي او مذهبونه که سره ورته سي خپله معنا له لاسه ورکوي، باید یو د بل سره مخالفت وکړي. سرورده سے پاکستان طالبان تر ډیره حده پورې داسې ښکاري چې لاس ورکړي دي د پاکستان د پوز د ویان خبرې چې موږ اورو هغه ورته اوس رژیم وي او ډېر په سخته لهجه کې هغه یادوي او افغانانو ته وایي چې باید د دې خلاف پورته شي. دوی د هند د طالبان سره دوستي چې څومره د غټ چیلنج په توګه ګوري پاکستان ځان لپاره، فکرمندۍ تاسو محسوسوئ په اسلام آباد کې په دې موضوع باندې چې دلی د طالبانو د حکومت سره نږدې شوی دی؟ ډېر ښکلی او ډېر ډایرکټ سوال وکړو تاسو. ښه دی چې دې باندې چې دې له خبره وکړې شي. ګورئ چې کوم ځای کې لینډ لاکډ یو ملک پاتې شوی دی که نه، هغې سره د فارن پالیسۍ کې ډېر زیات آپشنز نی. هغه اکثر کوشش دا کوي چې کم منطقه کې پاتې شي همغه ځای کې چې دی ځان ته چې دی ورګرتیا جوړ کړي. دا چې کم چې دی که نه چې enemy of my enemy is my friend چې کوم زما رور دا خبره وکړو. ګوره دلته چې دی انټرنیشنل ریلیشنز چې کم تعلیم دی هغې کې مونږ وایو چې دا لینډ لاک ملکونو دپاره دا آپشنز نی. یو خو دا خبره. بله خبره دا ذهن کې لري چې پاکستان او افغانستان 2340 کیلومتر اوږد بارډر چې دی هغه شیر کوي. نو دې لحاظ سره چې دی دا دې سره دې ته مجبوري ده، دا صرف ګاونډیان نه دي، دا مجبور دي چې یو بل ته ملګرتیا وکړي او که دا نه کوي که نه نو یاد لري افغانستان ته ډېر زیات نقصان دی، پاکستان ته ډېر زیات نقصان دی او دا دواړه نقصان به دا برداشت کوي هر صورت. تاسو دا وګورئ چې کمپیریزن چې کوم سوال تاسو وکړو که نه، نو انډیا چرته دی، هند چرته دی، آیا هغه چې ته افغانستان بارډر باندې دی نه دی که نه؟ چې کله انډیا سره چې د دې ملګرتي کېږي چې اډیکې لري نو دا به ډېر خرچه به دي باندې. بل طرف ته تاسو ګورئ چې کوم سنټرل ایشیا والا ملکونه دي دا ډېر زیات نږدې دي، تعلق دلته ښه ساتل پکار دی. یو خبره. بل دا چې دا وینا کول چې تاسو ګوانډ کې یو ملک دی او هغې دښمن سره تعلقات جوړول دا خو ټیک ټاک ځان دپاره چې دی یو کار کتل دي. ګوره یاد لري دا سات چې دی زه بالکل پاکستانی په تور دا کمنټ نه کوم. دا انټرنیشنل ریلیشنز زما رور چې دی ما سره ناظر دا خو ما نه زیات پوهېږي. زه انټرنیشنل ریلیشنز پر رڼا کې هغې تعلیم پر رڼا کې دا خبره کوم چې دې حالاتو کې اگر د دې تعلق هند سره زیات شي نو نقصان بشي او هغې وجه څه ده. ګورئ مخکې چې دی نن نه مخکې دا امریکا ناسته و افغانستان کې، امریکې یو سوپر پاور موجودګۍ بېله خبره بالکل سرورده صاحب وبخئ تاسې د پروفیسر په توګه څېړونکي په توګه یو دوه ټکي وکارول دا د انټرنیشنل ریلیشن په لینګویج کې د تھریټنینګ یا د ګواښ د کلمو په توګه باندې لیدل کېږي، یعنی ځان ته کار کتل او د نقصان سره مخ کېدی شي. پاکستان یعنی دا د پاکستان سیاسي حکومتي نقطه د یا نظر دی چې کابل هند ته نږدې کېږي د نقصان سره مخ کېدی شي، یعنی دا یو ګواښ کوي اسلام آباد کابل ته څه قسمه نقصان رسولی شي، پاکستان څه قسمه نقصان ویني په کابل کې که چېرې دهلي ورته نږدې کېږي؟ ډېره ښکلې. ګورئ دا دی مونږ په خپل یې د دې شکار شو، دا غلطي مونږ هم کړې ده. نقصان څه و؟ ګورئ ګاونډ کې سوویت یونین پروت و، مونږ هغې خلاف چې دی وجنګېدو او امریکې هغه شان سپورټ مونږ ته ملاو نه شوه. کشمیر معامله بالکل غرق تباه برباد شو دې د وجه. همدغه شان چې دی باقي معاملاتو کې مونږ چې دی چې د ګاونډ کې ښه تعلق ونه ساتل، مونږ په دې غلطیانو نه پوه شوي یو. اوس تا ګورئ مونږ منطقه کې چېرته هم تاسو ګورئ که امریکا ایران سره چې څومره هم جنګونه وکړي که نه، مونږ همیشه ایران ته دا وایو چې جي دا مونږ مذمت کوو چې امریکا تا باندې حمله وکړو. هغې وجه دا ده چې مونږ د په دې پوه شوي یو. اوس تاسو خبره چې کوئ نقصان څه کې دی، دواړو منځ کې تجارت بني. تاسو ګورئ نن خلک وایي چې جی پاکستان ته افغانستان ته ډېر نقصان دی. تپوس وکړئ پاکستان ته څومره زیات نقصان دی، تجارت نه کېدو د وجه دواړو طرف ته نقصان. بله خبره دا وګورئ هر وخت دا یو بل باندې به حملې کوي.
چې څنګه انډیا افغانستان نه شروع شي حمله یو علاقې نه بیا دلته نه شروع شي او دا یو بل باندې چې دی کنه دغه شان به مختیو نو تاسو دا تاسو کې پاکستانیانو چې دا انډیا طرف ته به مونږ کله توجه ورکو دلته خو زمونږ خپل دا چې څنګه مو کنستراکټیویزم کنه یو مذهب دی یو نظر دی یو نسل دی یو نه خو پروفیسور صاحب وبخای خو پروفیسور صاحب وبخای دا سواکی کی دا باز خو دا دغه شان کمپیریزن یا دغه چې دی موازنه دا خو بیا د هند او پاکستانوم کې دی چې هند او پاکستان خپل پلانځي تجارت بسې واشي په یو بل بمونو ډزي نو هند چې پاکستان چې کم مشوره کابل لور کوي په خپل په ولې عمل نه کوي خپل ولې هند سره دوستي نه کول غواړي بلې یو بل پسې اټم بمونه جوړي یو بل لپوجان وجدي او پاکستان خو باید دا مشوره اول په خپل په عمل کوي ولې په خپل په نه کوي عمل بنیادی یو غلطي کې روان دي هغه بنیادی چې دی شی کلیر کول پکار دي هغه د دې چې هند چې دی زموږ دښمن نمبر 1 دی افغانستان نه دی افغانستان دښمن نه دی افغانستان چې دی کنه هغه داسې دی چې هغه بغیر زمون گزاره نشته ګوري ما یو ځل بیا وایم کنه چې 2300 او 30 کیلومتر اوږد بارډر سره چې دی تاسو به څنګه جنگوي دا خو زدين چې دا نه دی چې نصیب دا چې دا دوانه ګاونډي ملکونه دي دا مجبور دي چې دا یو بل تمرګرتیاو کې ګنې دا دوانه به پاتې شي دوانه ته به نقصان دي الته انډیا چې دی کنه بالکل افغانستان اخري جمله ما ته پرې دی ګوري 13 ورځې کې پاکستان چې بریدونه وکړي افغانستان باندې دلته ډیر زیات غوېمه په پاکستان کې زما شانتي ډیر زیات داسې پروفیسورانو هغه چې دا ټیک نه دی ګوره تاسو داسې بریدونه کوي تاسو دا وی چې مونږ به داسې خوشحال شو څنګه چې مونږ هند باندې بریدونه کوو نو تاسو غلط فهمي ده هند کې او افغانستان کې ډیر زیات فرق دی او چې کله جنگونه د افغانستان باندې چې بریدونه کېده پاکستان کې هیڅ کوم داسې نو چې لکه مونږ ډیر خوشحال چې ډیر کمال وشو بالکل کمال نو او هغه وجه دا و چې انټرنیشنل ریلیشن یو ځل بیا مهم چې تعلیم دا وای ګوره د دې خیال ساتي زر به دا خپکیږي تانه افغانان زر به زی او د منتونه کوي او د به راضی کوي هغه وجه دا ده چې دښمن نمبر 1 چې دی هغه نستا توجه به الکیږي نو دی لحاظ سره چې دی مونږ ته دی طرف ته سوچ پکار دی افغانستان ته دی لحاظ سره چې دی سوچ پکار دی چې کم نږدې ملکونه دي ګوانډیان دي او مجبورن چې دی دوستی د چا سره اغي په باندې چې دی هغه دښمن طرف ته تلل چې دی ځان ته نقصان ورسوي سم ده یعنی تاسو په ان باندې اسلام آباد وسنه تګلاره د کابل لپاره چې د ناسمه ده او د شخړې تګلاره چې د نقصان سبب جوړيږي شیر حسن حسن سے محترم د یو داسې افغانستان چې د طالبانو په واکمنۍ کې د نړیوال انزوا سره مخ دی د یو شمېر چیلنجونو سره مخ دی سیاسي توګه باندې په اقتصادي توګه باندې په سفارتي توګه باندې یوازې د روس نه پرته سو کوم پرسمن د بجني د دوه اټمی طاقتونو یو بل سره خکر جنگول چې په کابل کې د افغانستان د مستقبل لپاره د طالبانو د واکمنو په نقطه نظر داغو تګلار څه پکار ده آیا طالبان د هند سره دوستی په دې بنیادو ساتي چې هغه د هند د پاکستان سره رقابت ته وخت خپل ګټه پورته کوي کنه طالبان څه کولای شي دا بیلنس هغه څنګه ساتلی شي بنیاد سے محترم کی اجازه راکړئ زه فقط د سروردي صاحب دا یو خبره چې د لبد مرغه د پوهنتون د استاد په توګه باندې نه ماګر د یو پاکستانی په توګه باندې دا خبره وکړل چې هند دوی دشمن د نمبر 1 دی او لدې کبله چې چیرته افغانستان د هند سره ډیل کوي نو پاکستان به حتما د افغانستان سره جنگ کوي مخالفت به کوي او دشمنی به ورسره کوي دا د نړیوالو اړیکو د یو استاد په توګه باندې زه د خبرې سره قطعا موافق نه یم ځکه چې افغانستان لپاره د هند سره خبرې کولې ماته اجازه راکړئ وبخښئ د افغانستان لپاره د هند سره د مناسباتو جوړول د افغانستان مستی نه ده د افغانستان مجبوریت ده هغه مجبوریت چې پاکستان ور باندې د ځمکې او د هوا ټول لارې تړلې دي د افغانستان د تجارت لپاره لارې تړلې دي افغانان را شړي افغانستان د تروریستان 50 کال کېږي ورانکاري را لیږي شبخاني ولي مکتبونه ولي هند زما لپاره شبخانه جوړي او پاکستان زما لپاره ودی لیدل چې شبخانه په کابل کې بمبار کړل 300 کس په کې مړ کړل یو چا په حد اقل وکي توي نه کړل زبا د دغه شبخانو د جوړولو لپاره چې بل چاره نه لرم چې بل هوا د نه راکې یو هند راته وي چې سید زیدر کوم کما د هند نه بم اخسته یو پاکستان په وشتلې خو زم علامت
خو که زه د خپل ژوند لپاره غنم غواړم، وریجې غواړم، چای غواړم، بوره غواړم، دوا غواړم، تیل غواړم او داسې نور شیان غواړم او پاکستان ما ته وایي چې نه هند زما دشمن دی، دا کار مه کوه. دا په کومو نړیوالو اصولو کې دا خبره ده؟ له دې کبله دا عادلانه خبره نه ده. طالب ډېر ښه کار کوي. طالب د هند سره د ښو مناسباتو د جوړولو لپاره د پاکستان سره دښمني نه کوي، بلکې طالب ټول هغه نیمګړتیاوې چې لري په افغانانو باندې لري، د افغانستان په دننه کې لري. نه د پاکستان سره دښمني اعلان کړې ده، نه د هند سره داسې دوستي اعلان کړې ده چې په هغې کې د پاکستان دښمني وکړي. طالبانو د کمونیست چین سره دوستي کوي، د کمونیست چین سره چې کاملا مخالف عقیدې دي، کمونیستي ایډیا خو د هغوی قطعا د هغوی لپاره قابل قبول نه ده. ولې دا چې دوی نړیوالو اړیکو ته معتقد دي، د امریکې په شمول، د روسیې په شمول، د ایران په شمول، د مرکزي اسیا په شمول، د پاکستان په شمول، د ټولو سره ښې اړیکې غواړي. خو دا چې پاکستان غواړي چې نه ته به د هند سره اړیکې زما په خوښه جوړې، په دې کې طالبان قطعا ملامته نه دي، په دې کې طالبان بالکل پر حق دي او دوی د یو مستقل هیواد په توګه باندې ځان ته دا حق لري چې د هند سره داسې معاملې جوړي کړي چې په هغې کې د افغانستان ګټه وي. د طالبانو تاسو ول چې ملامت نه دي د پاکستان په موضوع کې، البته د تجارت د نقطه نظر دا یو ګرانه سودا خدا محترم شهرحسن حسن صاحب د هند سره دوستی او د پاکستان سره اړیکې شو کول. تاسو ته معلومه ده چې پروفیسور صاحب مو ویل موږ تاسو معلوم ویو چې دواړو طرفونو ته یو ضرورت دی او د هند تجارت چې دی هغه یو ډېر نقصان نډک تجارت دی. تاسو فکر کوئ چې دا به یو ښه بیلنس وي؟ بالکل زه د دغه خبرې سره موافق یم چې د هند سره روابط د پاکستان په نسبت ستونزمن دي، په ډیر تاوان باندې دغه ګټې تمامېږي. مګر ما تاسو ته عرض وکړ چې یعنې دا عوض کېدی نه شي چې داسې شي چې د مثال په طور موږ نه غواړو د پاکستان سره ښې اړیکې ولرو او غواړو چې د هند سره ښې اړیکې ولرو. دا نه د طالبانو انتخاب و، نه د طالبانو نه د مخې حکومتونو دغه نه د جمهوریت انتخاب و، خو د جمهوریت په وخت کې هم هند افغانستان سره او روابط لرل او پاکستان سره هم غوښتل چې ښې روابط وي. کله پاکستان د ښې روابطو سره تړلی دي، خو همدغه پاکستان او د افغانستان د مرکزي حکومت مخالفین یې هلته تشویقول، ورجنګولې. خو موږ شاهدان یعنې په دې باندې هیڅوک انکار کولی نشي چې د جمهوریت سقوط دغه فرمان د پاکستان لخوا نه صادر شه او د پاکستان قریشي هم او لومړي وزیر هم او د نظامیانو او ملکیانو ټولې جاسوسي شبکو ټولو په کابل کې غومبر کوه چې کله طالبان قدرت ته ورسېدل، دا یې خپل ګڼل. خو کله چې ټولو اوامرو له ونه منل، محور یې وګرځېد او بالاخره په دې شروع وکړل چې طالبان خراب دي، طالبان باید چپه شي، دوی سره باید ډیل ونه شي، تورخم وتړه، سپین بولدک وتړه، مهاجر راوشړه او دا تورونه په وکړه چې دا خو دې د خاطر کوم چې دلته ټي ټي پي دی. ټي ټي پي خو هلته په پېښور کې دی، پېښور کې ولې مخه نه نیسي چې ته په کابل کې غواړې ټي ټي پي مخه ونیسي؟ سمه ده. محترم ثاني صاحب، د حمد الله خنزاره صاحب د اسلامي شریعت په شانتي سخدریزه مذهبي مفکورې حکومت چې دی هغه د مذهبي یا نظریاتي رقیبانو چین سره هند سره دوستي وکړلې. د مولا عمر صاحب دوی چې دی هغه مسکو ته لاړه، هغه هیواد چې یو وارې په افغانستان حمله کړې وه، د دې پلرونو د هغو خلاف جنګېدل، هغو سره دوستي وکړه. بیا ویل چې موږ د واشنګټن سره هم دوستي کول غواړو. یعنی دا تاسو د نړیواله ډیپلوماسي یا سفارتي نقطه نظر نه دا یو سټریټیک یا سفارتي کامیابی بلای د طالبانو په واکمنۍ کې. خو که موږ یو هیواد مستقل ګڼو له مستقل سیاست سره، صرف نظر له دې چې دغه استقلال د دوی پیژندل شوی ده یا نه ده، مشروعیت لري یا نه ده، په واقعیت کې فی الواقع مستقل هیواد د افغانستان اوس په دې کې افغانستان کولی شي له هر چا سره هغه ولري. که چیرې دوی د رقم یو فرض که اعتقادي دینی مذهبي حکومت درلودی چې هغه صرف د اعتقاد په اساس باندې ولاړ وای، هغه موضوع جلا وه. اما دلته د یو حکومت اعتقادي
تمایل یوې خواته بلې خواته هغه جلا موضوع ده، اما سیاسي ضرورت ایجاب د دې کوي چې دوی روابط ولري. د ډاکټر صاحب حسن د خبرو په ارتباط باندې یو اضافي توضیحات لرم. که افغانستان مستقل هیواد وګڼو، افغانستان کولای شي له هر چا سره چې وغواړي د یو مستقل هیواد یا د مستقل سیاسي ګوند په توګه دوی ارتباط ولري. دې کې هیڅ مشکل نشته. که مشکل هغه وخت وي چې فرض کړه که افغانستان له هند سره نظامی توامت جوړ کړي او هغه نظامی هغه کې توامت کې پاکستان هدف وګرځي، بیا پاکستان دا حق لري چې دواړو خواته دوه حکومتونه جوړ شوي دي او هغه نظامی هډې لري یا نظامی ارتباط لري یا نظامی دوی ځان سره روابط جوړوي، هغه کې پاکستان حق لري. اما که افغانستان لکه هند یا بل هر هیواد سره غیر نظامی د نظامی پیمان بهر ارتباط لري، دا ته افغانستان مشروع حق ده. دا چې هند د پاکستان دښمن دغه د پاکستان مشکل ده. پاکستان ولې دغه مشکل د افغانستان مشکل جوړ کی په دې سه دوی مشکل ورسره لري. وو دلته د کوم سیاسي پیمان طرفداري واغه نه ده چې دوه هیوادونه دی بل هیواد په مقابل کې ودرېږي. هغه کې پاکستان ممکن که حق نه لري، اقلا منافع متضرره کیږي. اما دا چې افغانستان له هند سره تجارتي اقتصادي نور روابط ولري یا حتی تاریخي او کلتوري، مګر پښتنو په هند باندې په قرنو حکومت کوي، موږ هغوی سره رابطې لرو. دا چې دلته یو مصنوعي هیواد د پاکستان په نامه جوړ شوی، هغه خو د هند د پاکستان د انګلیسانو سیاست ایجاب کوو، نه د منطقې جغرافیه. دغه په خاطر پاکستان په دغه جغرافیه کې نه ځایږي. مخکې فکر کوم یو ملمنو د دې اجازه اشاره وکړه چې پاکستان په منطقه کې سوله غواړي. نه، پاکستان هیڅ همسایه نه لري چې هغوی هغه همسایه دوی تهدید کړي نه وي. په چین خو زور نه رسیږي، له هند سره دای په جنگ کې ده، په ایران دوی حمله کړي، افغانستان سره په جنگ کې ده، کشمیر کې په جنگ کې ده. په دې چې الته نظامیان دي او نظامیان خپل موجودیت غیر له نظامی فعالیت نه چې هغه حمله ده، تعرض ده، تهدید ده، بل رقم کول نسی. پس تر هغه وخت چې په پاکستان کې نظامیان برحال وي، نظامیانو ګټه په جنگ کې ده نه په سوله کې. خو محترم سانجه صاحب زه بغواړم چې تاسو په دې ځان پوه کوم. پاکستان سره په ان باندې یو مصنوعي هیواد د کمزور هیواد د گاونډانو سره جګړې دی وغیرہ وغیرہ، خو په نړیوال ډګر باندې د اټمی طاقت په توګه پیژندل کیږي او د هند سره د غو رقابت او دښمنۍ چې دا هغه هم د چانه پټه پناه نه ده او د هند هم د پاکستان سره دغه شانتي رقابت او دښمنۍ پټه پناه نه ده. د ما پښتنه بداوي اساس نه موږ لږ په دې پوه کوي چې د دوه اټمی طاقتونو ترمنځ رقابت چې ده هغه د افغانستان دا تصور څومره سم دی چې افغانستان د هند او پاکستان د رقابت قرباني ده. درست دا د رقابت قربانی ده، اما بل مشکل داره چې پاکستان اتمی قدرت ده، دی باندې موږ باید فریب و نخورو. په دې چې اول اتمی قدرت څوک نسی د تهدید پر شکل استفاده ځینې کولی، تنها د دې خپل منافع وساتي. دوم مسئله مشکل دی ده چې پاکستان سیاست نظامی نظرم قدرت لري، که اتمی قدرت هم لري، دوی ځان ته یو نقش یو رول انتخاب کړی ده چې هغه د استعمال دونکي ده، نه د ابتکار کوونکي. پاکستان د امریکا د سیاست هغه ده وسیله ده په منطقه کې، یا د چین د سیاست وسیله ده په منطقه کې. پاکستان هر حکومت ته ځي، د عربي هیوادو ته ځي چې هلته هر چا سره پیمانونه دغه کوي. پاکستان ابتکاری عمل نه لري، استعمالي نقش لري. دوی غواړي استعمال سي او دغه استعمال په خاطر یو هغه چې د موږ منطقې ته تاوان کوي، دا چې دوی فرق امریکایانو ته وایي تروریستان دي، هغه چیرته هغه ټول د پښتنو منطقه کې دي. څه شي وکړو، موږ ته وسلې راکړي، موږ ته پیسې راکړي. خو نظامیانو هم دغه لار ده، یعنی انسان وژلو نه تجارت جوړ کړی ده.
په دغه کې دی غوي خیر د دوی باید دغه جوړ کړي بل دغه د هغه موضوع چې دوی د ټي ټي پی موضوع وایي درسته ده په دغه ټول بحرانو کې پاکستان یوازینی کار څه کوي د په دغه د ډیورند په کرخه اغزن طرز غلولای نو وخت چې اغزن زغلولي نو لکوم لار نه دغه وسله پاکستان ته ولاړه بل یو ټکی دغه اجازه راکړي دا چې یو هیواد داسې وخت یو چاته وسله ورکوي چې خپل یې ولري په افغانستان کې د موږ د دفاع په هوایي قواوې د موږ 8 دانې هلیکوپټر لري ټول موږ وسله خپل ځان د ساتلو لپاره نه لرو بیا څه ورسېږي چې هغه بیا ټي ټي پی ته ورکړو مشکل دی او زه مختصر کلک ما پوه کوي تاسو دا منئ چې وو افغانستان د هند او د پاکستان د رقابت قرباني دی څنګه په اوسنۍ وضع کې د طالبانو په واکمنۍ کې په دې باندې موږ پوه کوي څنګه دې ځان خوندي ساتلی شي څنګه خپل مفادات چې دی هغې ته لومړیتوب ورکولی شي له یوه نظره د دوی خوندي ساتل په شمول د دغه مصنوعي سرحدونه چې دي دا د منطقې ضرورت ده د اوسني سیاست روند او هغه ایجاب د دې کې چې سرحدونه باید رعایت شي که چیرې یو سرحد یو هیواد تغییر وکړي نور هم همدغه کوي په دې چې سرحدونه مصنوعي دي د موږ د منطقې او که هغه کې هغه د ډامینو افیکټ چې په انګریزي ورته وایي چې یو سرحد مو وخوره او ټول سرحدونه خوري او ټوله منطقه په ور بدلیږي یو ته خواته به تاجک زی بل خواته به پښتانه زی بل خواته پنجابیان زی بل خواته یعنی ټول سوال راځي دغه په خاطر نړیوال سیاست ایجاب د دې کوي چې دغه پولو کڅه هم په هغه ته سره د صاحب اشاره وکړه د پاکستان او افغانستان ترمنځ دلته بورډر د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحد نشته بورډر نشته بورډر د دوه خو په موافقه باندې د دوه په خو باندې کی دلته یو خو د افغانستان خو دغه فرضي خط د ډیورند نه مني پس دا پول نه ده د ضرورت لمخه د ډیورند خط هغه خط لکه د کشمیر خط په ډیورند باندې یو واضحه نقطه ده ډیره مننه سانه صاحب محترم سروردي صاحب زه تاسو نه دینه مخکې چې پښتنو کما زما ماته اندازه ده چې تاسو د دواړو محترمو پروفیسورانو په خبرو باندې خپل کم ورګون خودل غواړي هغه د مقدر کوم بیا به د خپل پښتنو کوم ګوري دا فرضي خط وینا کول یا دا ویل چې دا یو عارضی ریاست دی دا خو د خلکو جذبات کې دی شي خو حقیقت نه دی اغه وجه دا چې تاسو ګوري زه همیشه دا سوچ کوم چې افغانستان کې داسې حکومت راشي چې هغه د ریالټیز د سات چې کم حقیقتونه دي هغه احساسو کې دا غي ادراکو کې هغه احساس او ادراک نشتا تاسو ګوري چې تیر ځل چې کم دیموکراسي وا هغه نه مخکې چې مجاهدینو هغه لکه مجاهدینو دا منس کې چې دی یو ځل بیا طالبان راغلیو نو دی همیشه یو رونګ ساید اف د هیستوري ز ګورم نو پروفیسور صاحب زه غواړم تاسو دغه نه کما نه او به زه غواړم تاسو ایثار نه کوم خدا تاسو د اسلام آباد په ان باندې هغه به سوق داسې خلک وي افغانان چې هغه به تاسو د ریالټي د نقطه نظر نه حکومت جوړ کې تاسو ته قبول وي لکه هغه سوق کې دي شي بیا زه دا دی باندې خو دې طرف ته خو بخیر اعظم نه زه خو دا ویم چې دی په خپل چې دی خپلو کې گزاره وکي کنه ګوري دا دی چې افغانستان کې همیشه افغانان خپلو کې جنگي دلی دي او بهر نه چې دی سوق نه سوق راغلي هغه استعمال کړي دا تاسو لګو ګوري دغه شان اگر معاملات پاتې شي نو افغانستان خو همیشه د پاره به دغه شان یو شوبه پاتې شي د علاقې د پاره چې د منطقې د پاره ټول د پاره چې د مسله وي نو نه خو د علاقې منطقې کې څومره مرګري دي یا د ګوانډیان دي نه باغه خوشحالي نه باغ افغانان به خوشحالي او دي د وجه چې دی اگر هغه دا وی چې دا فرضي خط دی یا هغه دا وی چې دا ریاست چې دی دا ارزي دا نو د دې څه فائدہ نه کیږي هغه وجه دا چې حقیقت شی وي دی هغه د چې پاکستان جوړ شي وي دی ډیورن لاین نشته او دا پاکستان ډیورن لاین سمدا انټرنیشنل لا په حساب چې دی هغه زه د اوس پښتنه کوم پروفیسور صاحب
دا خو ستاسو خبرګون وو د پروفیسورانو خبرې ته پاکستان اوس ډېر په ښکاره باندې د طالبانو حکومت رژیم وای او پاکستان هلته حمله هم کوي او پاکستان چې کم په افغانستان کې حمله روانې دي په دې باندې معلومیږي دا چې هغه ته خوشاله معلومیږي پاکستان دا وخت تګلاره دار چې د طالبانو خلاف چې کم مزاحمتي مقاومتي یا جبهي جوړ شوی دغه وسلوال جنگ شروع شوی دی یا کوي یا په ځینې سیمو کې حمله شوی دي هغه سپورټ کوي د دې لارې اوس پاکستان په افغانستان کې طالبان حکومت بدلولو پلان لري دا د پاکستان د افغانستان په چارو کې لاسوهانه نه نیخ بنېغه بالکل داسې دی اگر دا واقعیت ما زدي کې بالکل علم نه لرم لیکن اگر دا واقعیت نو یو ځل بیا مکه شان سچويشن شروع شي څنګه نویا کې وا څنګه چې او بیا هغه اثرات منفي اثرات چې د پاکستان باندې ورزيده دا مکه شان چې د معاملات به شروع شي وخت تقاضا دا چې دا احساس کړی شي چې د دې دوه ملکونو ضرورت څه دی ګوري ما چې دي دوه پروفیسوران چې زمونږ مرګري دي هغه دا دې طرف اشاره وکړو زه خو صرف دا سوال تاسو کوم چې آیا پاکستان او دا ساتي طالبان حکومت دي د دې منځ کې بنیادی اختلاف څه دی اختلاف صرف یو شی دی او هغه دا دی چې د ټي ټي پی ته چې دا نکیل واچول شي تاسو چې پاکستان کې ټي ټي پی د چرته مون پاکستان کې پرېخي چرته ده خو هغه ته څه طریقې نه داسې نکیل واچول شي چې بس هغه برابر چې بس هغه نه پس چې څنګه دا ستانګزي سیب خبره خو پروفیسور صاحب د پاکستان او د افغانستان د نقطه نظر نه پرته ورته وګورئ په افغانستان کې څنګه چې ستاسو سیب موبایل چې واځي اته هلیکاپټر لري او تربیه یافته غټ پوز لري د پاکستان نمبر وسلې نه لري نظام نه لري پاکستان نکیل یا په پوزه کې پیزوان طالبانو ته په 13 شلو کالو کې په خپل وانه شو تاسو یاد دي چې د درزنونو اپریشن نه په وزیرستان کې باجوړ کې ممندو کې سواد کې بنیر کې په مختلفو ځایونو کې وشو اوس مولانا فضل الرحمن وایي چې هغه تاسو نه مورچې نیولې دي نو پاکستان دا تمه د افغانستان د دې اوس کمزوري حکومت څنګه کولای شي یعنی دا کوم حقيقي نقطه نظر تاسو فکر غنئ سوال دا دی چې ګوري هغه خپل سیریسنس خو شو کی کنه هغه دا خو وای کنه چې مونږ واقعي دي د پاره یو دلته چې دی ار نت ویلکم دي ته چې دی دلته مونږ چې ځای بنه پرېږدو دي ته اگر هغه سره مړستا کین نو رسمي خبر دا بیا خو معاملات به خراب شي کنه دا ساده خبره د دې نه دي چې هغه هغه سنبال کی کنه صرف خبره دا ده چې هغه ست طریقې سره کلیر کړ دا وای چې مونږ د دې سره نیو اگر داسې وګورئ نو بیا د دې ملا ماتېږي تاسو ګورئ پاکستان کې څومره مشران دي د علما مشران چې دي هغه ټول وینا کړی چې دي غلط کوي او دي سره چې دي دا ټیک نه دي د ټي ټي پی چې څه کوي نو هغه نه چې دي یو سټیټ ته چې دي یو سپورټ ملاويږي او هم دی علیمانو با په افغانستان کې جنگ ته جهاد ویلو هم دی علیمانو ټي ټي پی ته د ځانمرګي بریدونو اجازه ورکړه وي یو وخت کې د علیمان نقطه نظر تاسو ته یاد دي چې بدلیږي را بدلیږي محترم اسا د تاسو تی جملې باندې بالکل زما کمنټ سشته هغه وجه دا چې زه تاسو سره اګری کوم بالکل ټیک وې تاسو ما سره شته ده ما سره چې کلم داسې خبره کوم نو ما سره هغه تمام په بنیرو ټاون کې ورکړل شوی پتوی چې دی موجود دي موجود دي هغه هم دی بولیان داسې کړو وخت کمیږي ما سره یو دوه پښتنې پاتې دي او وخت کمیږي ما سره دوه پښتنې پاتې اشاره سره سره تاسو طالبانو وسنه د تګلار چې د باندې چارو د دې ساينه وکړو د عموم په شروع کې ویلي و چې هغه ځان ثابت کړي چې هغه افغانان دي دا یو لاس راوړنه ده اوس پورې دا لاس راوړنه پرته تاسو د روس نه بغیر دوی کوم بل نړیوال طاقت پر رسمیت ونه منل دا څنګه ارزوي دا کمزوري نه ده چې تر اوسه پورې واز یو هیواد دوی هغه خلک په دې د نو د ګوري چې هغه ته هم د داعش خلاف د تربیه ورکی ځکه د پر رسمیت منلې دي سو کوم نه مني دا ولې تاسو فکر کوئ دا یو کمزوري وجه کې دي چې کنه بل صحیح لګته ابو نینا صاحب بالکل په دې لاند ډول باندې د تغواړم اشاره وکړم د تاسو سره موافق یم ولې زه د طالبانو کامیابی په دې کې بولم په بهرني سیاست کې چې تیر 50 کال چې زما د افغانستان سیاسي ځای په نړۍ کې یادېږي هغه دا و چې یو وخت کې د افغانستان کاملا د شوروي اتحاد په لمن کې ورلوېدلی و او ټول نړۍ نور د افغانستان سره د شوروي اتحاد دښمني پالله بیا داسې وخت راغی چې افغانستان د ناټو د خلکو په د ناټووانو او د امریکایانو په لمن کې ورولید او د روسیې د ایران د منځنۍ اسیا د چین او د نورو ټولو دښمني په افغانستان کې وپالل شوله د دوی د خاطره
اوس طالبان داسې کوي چې نه کاملا ځان د روسیې او چین او یا د نورو هیوادونو په لمن کې اچولی دی چې د امریکې غضب راوپاروي او نه یې ځان د امریکې په لمن کې وراچولی دی چې د چین او دغه په اصطلاح د امریکې د دشمنانو غضب راوپاروي. ویلي دي چې موږ د امریکې په شمول د سیمې د هیوادونو په شمول د هند په شمول د چین په شمول د روسیې په شمول د ایران په شمول د ټولو سره ښه روابط غواړو. د پاکستان په شمول موږ د دوی سره ښه روابط. کله هم طالبان دا خبره کړې نه ده چې موږ د پاکستان د هند سره دوستي کوو د دې خاطر چې د هند نه سلاح واخلو او هغه د هند دښمني د پاکستان سره د دې نه وپالو. کله هم دا خبره کړې نه ده. له دې کبله د طالبانو دغه سیاست دا کامیاب سیاست دی. بل خبره ده چې طالبان لا تر اوسه پورې نړۍ کې غیر د روسیې نه بل چا په رسمیت پیژندلي نه دي او د هغې علت دا دی چې طالبان په خپل کورني سیاست کې ناکام دي. اوس په دې زه پوښتنه کوم زه غواړم شیر حسن صاحب زه په یو پوښتنه کوم اوس په دې باندې اول به ثانیزی صاحب ځواب راکړي بیا به محترم سروردي صاحب په اخره کې تاسو زما سره 4 دقیقې وخت یو پوښتنه تکراروم نه. یو خو نړیوال مشروعیت نشته ثانیزی صاحب، بل خو تاسو ول چې افغانستان د هند او د پاکستان د رقابت قرباني دی او ورسره دا وخت طالبانو د حکومت خلاف جګړه شروع کړې ده. وی طالبان حکومت ختمه وړنګوي هغه افغانان نه دي. تاسو په داسې کې د طالبانو اوسنی حکومت دغه مستقبل څنګه ارزوي؟ اول ثانیزی صاحب تاسو نه شروع کوم. کله چې وایي چې د طالبانو تحریک په پاکستان کې جوړ شو، د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو، کله ټي ټي پی د څنګه فکر وکړي یو ټي ټي ای هم وو، نو څنګه دا کار کېدلی سي چې دغه تحریک چې په پاکستان کې جوړ سي افغانستان ته راوړل سي، د افغانستان حکومت په باندې رنګ سي او جنرال حمید هم راسي په هغه باندې افتخار وکړي چې دا د موږ پروژه وه. بیا همدغه عین تحریک چې په پاکستان کې وایي چې دونه ښه کار و نو خو ولې موږ خپله خاوره کې نه تطبیقوو. ثانیزی صاحب ډېره بخښنه هغه موضوع باندې خو بحث وشو. زما پوښتنې ته که راشئ د طالبانو اوسنی حکومت په دې دریو ټکو کې چې د هغو مستقبل څنګه ارزوئ؟ طالبان ډیر زیات کوشش کوي چې د افغانستان فعال بی‌طرفه سیاست چې په کلو هغه بیرته ځای پر ځای کې منتها په دغه فعال بی‌طرفه سیاست کې پاکستان خپل ګټه نه ویني، په دې بیا پاکستان نشي کولی دوی استعمال کې، نو ځکه دوی مجبوري په یو بهانه په حمله او په دغه شیانو باندې چې طالبان له خپل فعال بی‌طرفه سیاست نه وګرځي او د پاکستان طالبان اوسنی حکومت مستقبل کې تاسو دوام کولی شي داسې وینئ د طالبان حکومت په اوسنی وضع کې؟ دغه مورد وو لکه چې ډاکټر صاحب شیر حسن وویل د طالبانو د ضعف نقطه د طالبانو داخلي کورنۍ سیاست ده نه کولی شي. ها سروردي صاحب یو دقیقه کې جواب راکړئ. ټول نه ولا خبره چې د طالبانو کامیابی دی سیس کې دی چې هغه چې کم اولستی عوام چې دی هغه څومره مطمئن دي او څومره خوشحال دي. اگر هغه سپورټ هغه سره شتا هیڅوک هغه نشي خوځولې، اگر هغه سپورټ هغه سره نشتا یا هغه پالیسیانی داسې دي چې بس الله پاک چې دی دا مسلې به دا خپل د اولس به حل کوي او راځي چې جمع سره یو دعا وکړو نو بیا خو ګران بشي. ګورئ دا چې کم حکومت غورځيږي اصل کې هغه رستونه چې دی ټول نه اول چې دی عوام رستو شي. اگر عوام رستو کیږي نو بیا طالبان چې دی د دې رضی چې دی دا شمار شوی دي، ادروایز دی هغه اوس داسې حکومت جوړ کړي زبردست. مهرباني شیر حسن صاحب یو دقیقه یوازې. بالکل داسې د ستانیزي صاحب د خبرو سره موافق یم او سروردي صاحب وویل افغانان د طالبانو سره په داخلي سیاست کې بیخي ډېرې ستونزې لري، مګر تاسو باور وکړئ چې د پاکستان په مسله کې ټول افغانان په یوه غږ د طالبانو شاته ولاړ دي او ځکه پاکستان ناروا کوي. طالبان د طالبانو په ضد نه دی، هغه د افغانستان پر ضد دی، ځکه ټول افغانان په دغه مسله کې د طالبانو سره محترم شیر حسن صاحب ډیره مننه، تشکر تاسو کور ودان. محترم سروردي صاحب تاسو د کور ودانوي، ثانیزی صاحب تاسو کور ودانوي نه خبرونه کوي ماته وخره کړو، خپل خیال ساتئ.
تاسو کولی شئ چې د افغانستان انټرنیشنل د خبرونه یا نور خبرونه د افغانستان انټرنیشنل د فیسبوک یوټیوب یا د ویب سټ لاره وګورئ. همدا د نن ورځې خبرونه وا تاسو کولی شئ چې په خبرونه کې که برخه نشي اغوستی نو د فیسبوک د لارې یا د یوټیوب د لارې خپل کمنټ چې دی یا ستاسو د روایت لپاره چې کوم غځای ټاکلی دی پکې خپله برخه شریک کړئ. زه رحمان بودریم دا وا سپړنه په مخه